نو څوک چې د وجه دا غل دی هغه بخپل غل دی یو سړی چې بخپل غلی نو هغه د بل غل ښکاري صحیح خبره ده نور بده کې څه لږه خبره نشته غلا باغه باندې دا تقریبا 18 میاشتې په جیل کې وشولې یو شی به ثبوت نه کو ورځ په ورځ باندې هغه عدالتونه باغه کیس ختمي او دوی وجه غل دی او غل دی هغه دنیا پیژنې چې څنګه سړی دی هغه همیشه رښتیا خبره کړې ده که نه اوس په پاکستان کې ما ته داسې وزیر اعظم راوښی و چې راغلی دی په پاکستان کې په کوم جومات ما ته راوښی و په KPK کې چې په هغه کې بم دمکه نه ده شوې په هغه کې چې کوم دی د طالبینه نه ده تویه شوې په هغه کې د قرآن حافظینه نه ده تویه شوې چې عمران خان راغلی دی مدرسو ته سیکورټي ورکړې ده مدرسو کې امن و په هر یو نړۍ کې امن نن چې هغه نشته دی زما په پښتونخوا کې دا د یو شهیدینه نه یېره شوي بل راغلی په جمعه کې دوه درې داسې یو سر زمونږ نه خورېږي چې هغه د هېرولو وړ نه وي انشاءالله هغه عمره وځي ځکه چې هغه اهلیه رها شوه ډېره خوشحالي ډېره موږ ته سکون میلاو شو موږ چې عدالت ته ودان پېښ شل هغه السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ وسین خبر زه امید ریسان نن بشرا بیبي رها شوې ده او عمران خان کله به رها کېږي راځئ چې خلکو نه پوښت کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم راج ولی تاسو ما ته دا ووایه چې نن بشرا بیبي رها شوې ده عمران خان کله رها کېږي په تاریخ باندې خلک واغلي دا هغه پته ولګي ځکه چې اوس لکه هیڅ پته نه لګي نه او امید شته چې هغه به هم رها شي عمران خان درې نیم کال حکومت کړی څنګه کړی دی هغه خو ماشاءالله خو حکومت کړی ټول ته پته ټول عوامو ته پته چې څنګه حکومت یې کړی نه هغه حکومت خو نه وی کړی نو تقریبا 70% عوام یې کوم دی ولې سپورټ کوي دا نون وی ټول خلک وی چې دا چور دی دا داسې تاسو دا غل دی څه خیال دی نه هیڅ داسې دغه نه ده او دا خو دی خپل یو لاین دی تا ورته هغه چې مثال کې لکه دی چې کوم دی دغه عمران خان چې کوم دی د ملک د لپاره څه کړي هغه د عوام ته هم پته ده حکومت ته هم پته ده ټولو ته پته ده نه هغه چې کوم دی خپل لکه کوم مقصد یې دغه مقصد د قین نور عمران خان چې کوم دی چې غل وي 70% عوام سره ولاړ دی د ټولو په چې کوم دی به ویل چې غل نه تاسو سه اراده کې غنټه کې رها کېږي 2 غنټه کې میاش کې یاره زموږ خو امید دی او چې الله پاک سبا لري ښه کړي او مونږ چې کوم دی مونځ کوم هغه لپاره دعا کوم چې الله پاک جل جل رخا کړي دعا کوي هغه لپاره دعا کوم چې الله پاک جل جل رخا کړي ځکه چې عوام امید دی هغه عمران خان د عوامو چې کوم دی امید دی صحیح الله به رخا کړي بشرا بیبي رخا شو لا و چې کوم دی د بینګان نه لاور تر روانه ده هغه به لاور تر زنده زمان پارک ته کې اوس را وتلی ده او ان شاء الله د الله نه امید ده چې عمران خان هم رخا شینده او څو ورځو کې ان شاء الله صحیح خبره ده السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم رحمت الله بھائی تاسو ما ته دا وایه چې نن بشرا بیبي رها شوې ده عمران خان به کله رها کېږي ان شاء الله الله نه امید ده چې هغه زړه به رها شي ورته عمران خان یو لیډر دی پاکستان کې تاسو څومره یقین ده زمونږ زړه دی زمونږ جان دی زمونږ ځګر دی زمونږ هغه سره ډېره مینه لرو زمونږ زړه باندې دړ وي دا وره چې هغه جیل کې موږ بار خلک چې وی عمران خان غل دی دا داسې دی مړ هغه پټواران دي څوک څه لکه هغه چاته پته لګېدلې هغه ته پته وي پېښ شول هغه لکه د پاکستان په تاریخ داسې لیډر یو راغلی نه دی ماشاءالله هغه څونه وخوش نه ډیل وکړو نه چا سره کمپرومایز وکړو نه چا سره دغه شو صحیح ده تسلیم شو هغه ان شاء الله چې آینده لسه میاشتې شل ان شاء الله هغه عمره وځي ځکه چې هغه اهلیه رها شوه ډېره خوشحالي ډېره موږ ته سکون میلاو شو موږ چې عدالت ته ودان پېښ شل هغه پېښ عمران خان درې نیم کاله حکومت کړی څنګه کړې ده تاسو له خوښ لګېدل ده ماشاءالله داسې حکومت یې کړی لکه د غریب دپاره که نه چې په هر ځای کې پناهګۍ ساتل کړي دي زمونږ علاقې ته ښایسته روډ یې بوولی دی موټر ویک وله وکړی ده صحت کارډ یې شروع کړی لنګرخانه شروع کړی سهولت صحت کارډ یې ورکړی خلکو له څه نه دی کړي لس کاله حکومت خو نه دی کړی ټولې درې نیم کاله کار حکومت کړی کرونا هم راغلی وه تاسو له څوک سهولیات ورکړي دي ما خو انشاءالله زه دغه ما لایسنس راکړی هلکه ما صحت کارډ هغه علاج کړی دی سهولت دغه شی دی که نه په 12,000 روپۍ سړي ته ملاو شوي وي صحیح ده خو زموږ په علاقه کې غله ډېر دي زموږ په علاقه کې تاسو ته پته یې ګلزفره یې پېژنئ که نه یې پېژنئ زموږ علاقه کې 2-3 چمچه کسان هغه مشران کړي دي هغه یې خپل خپلوان له کارونه کوي نور خلک یې خفه کړی دی مطلب دا تاسو پی ټی آی سره یې ما پی ټی آی سره ما نون سریلیک سره نه یو تاسو نه ولې ما د وخت سره پی ټی آی کې ما سیاسته مخکې واړه وو ماشومان وو
وخت کارډ نه جوړ شوی اوس کارډ جوړ شوی دی د عمران خان سم زړه دی صحیح خبره دا ټول خلک وي دا چور دی دا غل دی دا داسې د عمران خان دا داسې د څنګه چل دی والله دا خلک ویل کوم ولې چې هغه یو خیر خلک دی هغه ته پته وي من خو دا سیاست ورنه وتې نه یم په خپل کاروبار کوم غریبانه نه مزدوري کوو چې ما ته اوس دې لږ شعور راکړي عمران خان چې غله دي نه موږ ورته غل به وو چې دوی ته غل نه ویلی که نور خلکو موږ ورته نه ویلی السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو نوم زما نوم افسر خان دی جی افسر خان صاحب تاسو ماته دا ووایه چې نن بشرا بیبي رها شوې ده عمران خان کله رها کېږي نو پته خو نه لګي چې کله رخه کېږي خو چې دې غریب سره ظلم زیاتې شروع دی پوه شئ او غریب هسې هم دغه دی ذلیله او نور هم ذلیله هسې ناروا کوي دا زما دغه ته خواست دی چې لکه دا غریب بېګناهګر دی ده سره دغه امداد وشي چې راځه دیږي چله پورټ روټ ورکړي عمران خان له مونږ ووټ ورکړ عمران تاسو له خوښ لګي عمران ښه دی که نه بس د غریب سړي مددګار دی مدد کوي خفه کېږي پې د ملک دا خلک وي دا هغه غل دی داسې دی داسې غل نه دی د ملک حفاظت کوي یا د ملک د دغه نه پیسې راوړي سعودي ته لاړو هلته ورته سعودي والا ووایي چې ستا څه د امداد زه وکړم تا سره وایي زما دا امداد دی زما دلته چې کم غریب عوام دی غیر دی دا ذات که زما دپاره خوشحالۍ خبره نو دا د پاکستان صحیح خبره بیا تاسو له غل څوک لګي یاره غل خو راته نواب شریف لګي ولې بس غل دی که نه چور دی خلک یې تباه کړ ملک یې تباه کړو دا څه دی دا اوس د دوکانونو ورته چې غریب کم ناست و نو په هغې اصل ولګوو به که نه غوڼ غریبانان یې په عذاب کړل تاسو څه خیال دی کله راځي بار بس الله پوهېږي بس الله دې مددګار شي نو بس تقریبا یو میاشت دوه میاشت نو خلک وایي 25 تاریخ له راځي 30 تاریخ له راځي خو پته یې نه لري تاسو مایند څنګه اکسپټ کېږي چې کله راځي زه خو یم چې بس د الله کار دی خدای دې اوس راولي په دې د الله اختیار دی بس الله دې مددګار شي الله دې مدد د هغه وکړي صحیح خبره ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم خان ولی خان ولی خان ولی صاحب تاسو ماته دا ووایه چې نن بشرا بیبي رها شوې ده عمران خان کله رها کېږي یاره امید خو د رب نه ده عمران خان څوک چې د دوی آقا دی هغه ورته نن پیغام را لېږلی دی او امید د رب نه دی د هغه آقا نه خو زموږ نه دی خو د پاکستان نه دا توقع کوو چې د هغو جواب به په ځمکه ګزار نه کړي انشاءالله تعالی د یو ورځ دوه کې د هغو انکام دی مثال طور کې یو میاشت کې دوه میاشت کې دوه ورځې کې یاره دې 28 تاریخ نه مخکې زموږ توقع راځي راوځي انشاءالله تاسو له پوخ پته دی نو امید د رب نه دی انشاءالله تعالی راوځي عمران خان 3.5 کاله چې حکومت کړی دی دې څه فایده راکړې دي خلکو له نو پیدا هو دا دنیا وایي مخکې به 3.5 کاله کې صرف منګه پیژانده څه ناڅه او اوس یې تمامه دنیا پیژني نو دا خو د الله پاک یو کار دی چې عزت ورکوي نو هغه عزت ورکوي داسې هغه حکومت صحیح کړی ده حکومت یې بالکل صحیح کړی موږ ته خوشحاله دا خلکو هوي دا غل دی د داسې داسې چل دی نو څوک چې ورته وایي چې دا غل دی هغه په خپله غله دي یو سړی چې په خپله غلي نو هغه ته بل غل ښکارېږي صحیح خبره ده نور به دې کې څه هغه خبره نشته غلا به هغه باندې دا تقریبا 18 میاشتې په جیل کې وشولې یو شی به ثبوت نه کړو ورځ په ورځ باندې هغه عدالتونه به هغه کیس ختموي او دوی وایي چې غل دی او غل دی خو هغه دنیا پیژني چې څنګه سړی دی صحیح دی السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو نوم ګلولي ولولي صاحب تاسو ماته دی وایه چې نن بشرا بیبي رها شوې ده او عمران خان کله رها کېږي عمران خان نه امید دی انشاءالله د 10 ورځو کې به نازل 10 ورځو کې دومره پوخ پته دی تاسو ته انشاءالله امید د الله نه دی نو هغه غل ځکه دی چې هغه همیشه رښتیا خبره کړې ده که نه اوس په پاکستان کې ما ته داسې وزیر اعظم راوښی و چې راغلی دی په پاکستان کې په کوم جومات ما ته راوښی و په KPK کې چې په هغه کې د بم دمکه نه ده شوې په هغه کې چې کوم دی د طالب وینه نه ده تویه شوې په هغه کې د قرآن حافظ وینه نه ده تویه شوې چې عمران خان راغلی دی مدرسو ته سکیورټي ورکړې ده مدرسو کې امن و په هر یو نړۍ کې امن و نن چې هغه نشته دی زما په پښتونخوا کې دا د یو شهید وینه نه هېره شوې بل راغلی په جمعه کې 2-3 داسې یو سر زمونږ نه خورېږي چې هغه د هېرولو وړ نه وي تاسو ووټ چاله درکړي دي ووټ چاله راکړي دي ووټ ووټ موږ عمران خان سره
څه فایده راکړې د عمران خان حکومت چې کړې ده 2.5 کاله هره چې عمران خان حکومت راغلی و که نه نو په هر حال یاره دا د هغه چا نه تپوس کول پکار دي چې اکثر په خپل وطن کې یاره په خپل کلي کې وخت نه تېروي بار بار چې کوم په مسافرو کې نو هغه ته د عمران خان واحد د قدر پته ده صحیح ده چې لکه هغو ته ډېر زیات سکون و په هغه وخت کې زمونږ لکه دا سیسټم نه و پولیسو نه و تنګ کړي عمران خان په حکومت کې صحیح ده او بله موږ د عمران خان نه سړک نه غواړو موږ د عمران خان نه چې کوم ګیس بجلی نه غواړو موږ د عمران خان نه که غواړو یو شی غواړو هغه ازادي او انشاءالله موږ د الله تعالی نه پوره امید دی چې عمران خان به موږ د دې غلامۍ نه ازادوي صحیح خبره تاسو اوس غلامي کې دی تاسو اوس غلامي کې دی موږ غلامان یو دا خو پټه پناه خبره خو نه ده ولې 1947 کې آزاد شوي په ماخوستان یې بیرته غلامان شو جی ناظرین څنګه تاسو خلکو رائے واورېدل او خلک وایي چې 2 ورځ کې راځي 3 ورځ کې راځي 28 ورځ باندې بار وځي او تاسو کمنټ سیکشن ضرور وایي چې عمران خان کله رها کیږي د سره خپل میزبان له اجازه ورکوي ادریس خان الله نگهبان